وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت زه دلته په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې موجود یم، چېرته چې تېره ورځ دلته د پښتو د لیک لوست او املایي ستونزې په حواله یو ډېر لوی سیمینار شروع دی. دا سیمینار د 2 ورځو دپاره شروع کړی شوی دی او د پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی، دې نه مخکې هم دوی دغه شان ډېر لوی علمي سیمینارونه کړي دي او ډېر کامیاب ثابت شوي دي. دا سیمینار چې کوم شروع دی، تېره ورځ موږ دلته راغلي او باقاعده څومره نشستونه چې شوي دي نو هغه ټول نشستونه موږ په خپله کتلي دي، اورېدلي هم دي. هغه ټول ډېر زیات علمي وو. هغې کې چې کوم مقالې پیش کړې شوي دي او راولې شوي دي او په هغې کې چې کومو خلکو ګډون کړی و، دلته د چارسدې د باچا خان پوهنتون، د اسلامي کالج پوهنتون پېښور، د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون، پښتو ډیپارټمنټ یعنې پښتو څانګه پېښور پوهنتون، دغه شان د ملکنډ پوهنتون، د عبدالعلي خان یونیورسټي مردان او ځینې نورو ځایونو نه دلته پوهان راغلي دي او په دغه پوهانو کې د اسلام آباد نه هم دلته ملګري شامل دي راغلي دي او د نورو ځایونو نه پکې هم راغلي دي. دوی نن هم چې کوم سیمینار شروع دی نو باقاعده نن هم خلکو ته موضوعات ورکړي شوي دي. دا سیمینار د مخکې نه ټاکلی شوي او کومو خلکو چې په دې کې وینا ده یا د کومو خلکو په دې کې مقالې دي نو هغې ته د خپلو مقالو سرلیکونه یا عنوانات نه مخکې نه ورکړي شوي. هغه په خپل ځای باندې د ماهران دي او دغه شان سیمینارونه یا پروګرامونه یا غونډې د پښتو ادب دپاره، پښتو ژبې دپاره، د دې د پرمختګ او ترویج دپاره ډېرې ښې ثابتېدی شي. دې نه مخکې دوی په باړګلۍ کې تېرو کلونو کې ډېر ښه سیمینارونه کړي وو. د هغې نه وروسته دوی دې ځای کې په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې دلته په نورو ډېرو ښو موضوعاتو باندې هم پروګرامونه کړي او دا سیمینار هم ډېر ښه سیمینار دی. دا وخت دلته موږ سره سید الامین احسن خشکي صاحب موجود دی چې د پښتو دپاره ډېر لوی کار کړی دی او په دې سیمینار کې هم یوه علمي مقاله شامله ده. نو دوی نه تپوس کوو چې دوی په دې هکله باندې څه وایي. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی. دا کم سیمینار چې دلته وشو او اخیری او غونډه پاتې هم د دې د په کم نظر ګورئ او دا ستاسو په نظر کې د پښتو دپاره یا د املا دپاره څه ګټې وټې لري او د داسې سیمینارونو څومره ضرورت په مستقبل کې شته؟ مننه محترم خادم صاحب، تاسو خپله د پښتو ادب دپاره، پښتو صحافت دپاره ستاسو ډېرې قربانۍ دي، ستاسو ډېر لوی نوم دی. تر څو پورې چې د دې سیمینار ته نقطې نو زما په خیال کې پښتو اکیډمۍ د پروفیسر نصرالله جان وزیر صاحب دا هڅه د ستایلو وړ ده چې هغوی په املا باندې دا سیمینار را جوړ کړو او یو غلط فهمي عام طور د لوستونکو دا چې ګینې دا املا کې بیا څه تبدیلي کېږي او بیا پکې څه بدلون کېږي، داسې نه ده، بلکې املا یو مستقل مضمون دی. دا د اختلاف باعث نه دی، دا د اتفاق باعث دی او پکار دا ده چې په املا باندې دغسې علمي بحثونه وشي او پکار دا ده چې په دې باندې تحقیق وشي. دا سیمینار په دغه حواله باندې مختلف موضوعات چې کوم د املا هغه یو فن دی، یو تکنیکي څیز دی، په هغې باندې د ژبې د ادب ماهران راغوښتي وو او په هغې باندې مقالې دلته کې وورولې شوې. دا ډېر لوی کار دی. دا مقالې به په شایع شوي شکل کې مخې ته راځي او دا به په دغه حواله باندې د تحقیق یو بنیاد ګرځي او مخکې وړاندې تلو دپاره به موږ ته یو بنیاد راکوي. نو په دغه حواله باندې دا یو ډېر لوی ګټور کوشش دی او پکار دا ده چې پښتو اکیډمي دغسې د مختصرو سیمینارونو مرسته وکړي.
ځکه محدود وسایل دي. په محدودو وسایلو کې د ټول صوبې خلک د ټول ملک خلک راغوښتل او هغوی ته ځای ورکول او بیا لوستونکو هغوی ته هغوی کې ښودل، هغوی اورېدل، دا یو ګران کار دی. پکار دا ده چې دا د علاقو په بنیاد باندې وشي. دې سره به دا وشي چې موږ ته به د علاقو مختلف د املا او د تلفظ د لهجو په حساب سره به موږ ته دغه هم راشي، د هغوی فیډبیک هم راشي. بل به دا وشي چې د هغه خلکو که د املا وضع کېږي نو د هغوی انداز او د هغوی د لفظونو کوم خزانه چې هلته کېده او هغه د لیک لوست په دایره کې نه ده راغلې، دا به هم موږ ته راشي. نو د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ د ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب او د هغوی د ټیم دا هڅه ډېره د ستاینې وړ ده. پکار دا ده چې دغسې سیمینارونه دوام ولري. د دې ګټه وټه چې دا د پښتو، پښتنو او د علم او ادب په خزانه باندې به ډېر ژور مثبت اثرات پرې باسي. ډېره مننه. مننه سر.